لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه د لوړو زده کړو وزارت د علمي معین له لوري شیخ مولوي عبدالله سیحان د دغه وزارت د حقوقي چارو سلاکار په توګه معرفي شو. یکشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په خپل کاري دفتر کې د پاکستان هیواد له سرپرست سره وکتل. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین په مشرۍ د دغه وزارت د دریم ستراتیژیک پلان د مسودې د بیاکتنې ناسته ترسره شوه. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت د مالی او اداري معین په مشرۍ د دغه وزارت د مالی او اداري معینیت د همغږۍ ناسته ترسره شوه. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د دینی جامعاتو او تخصصاتو د عمومي ریاست له کارکوونکو سره ولیدل. سه شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په مشرۍ د خصوصي تحصیلي بنسټونو د عالی کمیسیون نوبتي غونډه ترسره شوه. چهارشنبه د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو چارو د معینیت شورا ناسته د دغه وزارت د محصلانو معین مفتي محمد طاهر احمد په مشرۍ ترسره شوه. د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ شورا ناسته د دغه وزارت د سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب په مشرۍ ترسره شوه. د افغان نړیوال پوهنتون 42 تنه کارکوونکو ته د ظرفیت لوړونې 15 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. او د ابن سینا لارویان په نوم مجله چې د کابل طبي علومو پوهنتون له لوري خپرېدله له 10 کلونو ځنډ وروسته بیا پیل شوه.